احرام دې وتړه بیا به جګړې نه کې بیا به لانجې نه کې بیا به بدې ردې چاته نه وې زمونږ حجاج په حجر اسود کې هم جګړې کوي ټیلې راغستې دي په طواف کې هم جګړه ده په جاسته ختلو کې هم ټیل دی په کوزېدلو کې هم منډه ده په کم ځای کې چې بس تخیږي بیا منډه لا جدال ولا فسوق الله قرآن کې فرمایي چې حج ته ځي جګړې مه کوه لانجې مه کوه دیکې مه ورکوه څوک په اوږو باندې مه وهه چاله سکان مه ورکوه داسې حج وکړه حج مبرور وکړه ټیک ده دلته به راشي خلک به درته غاړه کې ګلونه اچوي چې حاجي صاحب راغلی دی او لارې به هم چې دی ګلونه شیندلی کېږي خو د حاجي صاحب د حج نه خبرې هلته دومره لانجې کړي په خوراک باندې جګړې کولې په نسوارو باندې جګړې کولې په طواف کې لانجې کولې بس ته په ختلو کې لانجې کولې زمونږ ملګری باچا صاحب ناست دی هغه وایي چې څوک ځي حج له ډېره ښایسته خبره ده د شیرینګ نه ځان ساتئ د شیرینګ چې په کمره کې ټول سره شریکي لانجې په خوراک هم جوړي ته مخکې لاړې ما ته دې صبر ونه که تا چابي وړې وه او چابي دې رانه وړله او صبر دې ونه که او ملګرتوب دې خراب که ملګرتوب دې په شړق ولګي انډیوالي دې په شړق ولګي هلته د الله سره ملګرتوب د الله عبادت پکار دی بندګي پکار دی بس که د ژوند ملګری بیبي در سره وه دا خبره نور دا نورې لانجو نه به بېغه دې نه لانجې جوړېږي د دې نه غیمې جوړېږي حج دې خرابېږي عمره دې خرابېږي